450 کتابونه، یونا دونا درینا لسنا پنځوسنا سلنا څلور نیم سوه عربي کتابونه د میلاد شریف په اثبات کې زه پیش کولی شم. او دا څوک چې درته وایي چې میلاد شریف نشته هغه مسکین ته ووایه وی صرف لس کتابونه عربي د میلاد شریف په نفي کې پیش کا، او داسې کتاب چې د نن نه 200 کاله مخکې یا 100 کاله مخکې لیکلی شوی په مناظره ته وګټله او ما بیلله نشي ښودلی. خو چې ډېر زور وکړي 15 کاله وړاندې کراچۍ کې یو کتاب لیکلی شوی هغه درپسې رازغلی، انډیا کې 10 کاله وړاندې یو کتاب لیکلی شوی اردو کې هغه درپسې روړي، اګوړي کې او ثوابیه کې او گنج کې او تاکال کې او سیپن کې 2 کاله وړاندې یو کتاب لیکلی شوی هغه درپسې روړي. ګوره فلان کې شاه مولوي صاحب لیکلي، کوچاخیل لیکلي، ګلبدین او محمدین لیکلي چې دا بدعت دی او دا نشته، دا خیرالقانون کې نه دی شوی. هلکه شرم نه درځي زه 600 کاله وړاندې کتاب پیش کوم، زه عربي کتاب پیش کوم. تا 2 کاله او 3 کاله او 2 میاشتې وړاندې یو کتاب لیکلی شوی د اردو کتاب دی او ترخ کې دی رانیولې چې دا په غلګل او ډیرانګل لیکلی دی او دا ناروا دی. مړه شرم نه درځي د خپل زوی سالګرې مناوې حقیقي کې، او چې د محمد مصطفی نوبت او نمبر راشي بیا بیا بغیرت امتی بیا ستا د محبت دا انداز بیا ستا د وفا دا انداز چې بیا دې ته بدعت وي او هیڅ دلیل در سره نی، بس صرف دغه دی دلیل دی دا صحابو کړی نه دی او دا صحابو کړی نه دی. صحابو سپیکر کې اذان کړی دی، صحابو سپیکر کې تقریر کړی دی،